سپکاوی که د صفر لوبغاړو وي که د بل چا وي دا کوو اما په دې مو یوه ورځ خپل خالق جل وعلا ته ونه زړل سي ای ربه نه مې یې پېژندلی ای ربه پیغمبر دې نه پېژنم ای ربه قرآن دې نه پېژنم ای ربه د پیغمبر سیرت دې نه پېژنم درته ژاړم ما ته توفیق را نصیب کړې سجده یې کړم زړلی به دي ما خو 10-15 کاله عمر د ما خو والله که څوک لیدلی وي نه چا یو ویډیو په مخه راغلی چې دا ځوان خو نن په دې خاطر زاړي چې مې پیغمبر نه پېژني دا ځوان مې نن په دې خاطر زاړي چې شریعت مې نه پېژنم ځوان مې نن په دې خاطر زاړي چې په کرکټ په فلم بله ورځ ما ته ملګرو یو ویډیو رالېږلې ده دا د غوا د زامنو یو فلم کې غوا زامن خو پېژنې دا اوس زموږ د ځوانانو کلتور د غوا د زامنو جوړ شوی دی د ځوانانو ته وایم یوه ویډیو راته رالېږلې وه دغه هندي فلمونو کې یوه ښځه مړه شوې ده دوی چې دا شټار او هیرو ورته وایي په دې باندې زړه وایي کاشکې په دې فلم کې دا ښځه وایي نه وایي مړه شوې کاشکې په دې فلم کې چې شوې نه وایي شوې دا ښځه وایي نه وایي مړه شوې اسمان راچته شوی اما یو ورځ دې په سیرت کې رسول الله ونه زړل یو ورځ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې د دې امتیت په باره کې د ونه زړل سي کاشکې ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت زده کړی وای د هغه مینه مې په ځان کې پیدا کړې د هغه محبت مې په ځان کې پیدا کړی تراهم رکعا سجدا دا صفت د چا ده د صحابه وه الله د دوی د عبادت صفت وکړه موږ تاسې تراهم څلورې ساعته دی ویدي څلورې ساعته شي موږ ویده یو که نه یو د ډوډۍ وخت چې راسي بیا مو څه حال دا موږ ځوانانو ته څه وایي چې ځوانانو زموږ ځوانانو ته څه ووایاست چې ای ځوانانو دا صحابه و دونه تکلیفونه ګالي وایي قاري صاحب د هغو ایمان د موږ ایمان د ډوډۍ ځای ته چې راسي دی لس قسمه خواړه خوري او صحابه و په نس پورې ډبرې تړلې له یو ځوانه مې دا وعده اورېده چې والله قاري صاحب زه به نن ډېره ډوډۍ ونه خورم ځکه صحابه هم ډېره نه ده خوړی څه شي دی محمد صاحب صحابه هم نه ده خوړلې زه به هم ډېره ونه خورم یا به دا یو قسم خوراک وخورم دا دوه قسم خوراک به صحابه هم نه ده خوړلې زه به هم لیکن تراهم رکعا سجدا دا ګورې د هغوی صفت په مخکیني آیات کې الله څه راته وویل رضی الله عنهم ورضوا عنه الله وایي زه له صحابهو راضي یم دوی له ما نه راضي دي او زه له دوی نه راضي یم او هغه کسان چې والذین اتبعوهم باحسان هغه کسان چې د دې صحابهو پیروي وکړي هغه ځوانان چې د صحابهو په قدم قدم کېږي رب العزت جل وعلا وایي وایي له دوی نه م راضي یم د صحابهو صفت څه شی و د آیات کې خو مو واورېدل د دوی د عمل صفت رکعا سجدا جنت خو له صحابهو سره غواړو ملګرتیا خو له صحابهو سره غواړو او عمل خوب خوراک غیبت شیطانات خباثات رزالات چې کوم قسم ګناه ده نن هغه مسلمان کې یو ځان یې نه ده ترې ساتلی اله العالمین موږ ته نجات را نصیب کړه اله العالمین موږ ته د دین پوهه را نصیب کړه دا د دوی د څه شي صفت و رکعا سجدا د څه شي دپاره یې کول ځوانانو ورونو د څه شي دپاره یې کول د الله د راضي کول الله خپله وایي یبتغون چې دوی به غوښتل دوی غواړي فضلا من الله مهرباني له الله جل وعلا ورضوانا او د هغې رضا صحابه و څه شی غوښتل د الله جل وعلا رضا یې غوښتل د الله جل وعلا دیدار یې غوښتل د الله جل وعلا فضل یې غوښتل موږ تاسو څه شی غواړو تجارت مې خرابه مزدوري مې خرابه ده خوبونه مې ډېر نه دي کړي پلانې مې ډېر نه ده کړی پلانې مې ډېر نه ده کړی او غواړو څه شي جنت الفردوس جنت الفردوس کې دغه د سعودي مسافر اکثریت دا ترکیبونه کوي دا نه ده په متر فرشونه ورهواري په جنت کې موقیت نشته او نه هلته ترکیب شته خو رب مې دې قسم مې کړي په دې ترکیب درم کې
نه د ټماټرو د خرڅلاو ځای ده، نه د پټاټو د خرڅلاو ځای ده، نه د غیبتونو ځای ده، نه د دې ځای د سیمادونو بلډینګونو او عمارې او کورونو په دې دنیا کې جوړ کړي دي. صحابه او سید رب جل وعلا یې دوم صفت په قرآن کې د عبادت کوي او اول صفت رب العزت جل وعلا د عقیدې کړی ده. د څه شي دپاره یې کړی ده؟ یبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله وایي دوی خو د ما په فضل پسې ګرځېږي، دوی د ما په مهرباني پسې ګرځېږي. مسلمانان ورونو، په دې میډیا کې چې څونه مسلمانان یاست، دا 300-400 کسان په دې ځای کې اصال ته یاست، دلته مخامخ ځوانان یاست. والله العظیم راسي دی الله جل وعلا دین ته رجوع وکړو. په رب مې دې قسم وي ای مسلمانان، چې رب ته رجوع ونه کړې، قرآن او دین ته یې ونه کړې، که تا ښه ورځ په دنیا ولیدله، په ژوندون خو څه کوي چې قبر ته مې بیا ورواچوي. د صحابه یو مثال درکوم. صحابه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړ، 400 مسلمانانو، دې 400 مسلمانانو ته چا ځای نه ورکاوه په جزیرة العرب. الله جل وعلا د 1400 کالو په بدلون سره دا 400 مسلمانان د نړۍ اول نظام او حکومت جوړ کړ. ولې جوړ کړل؟ ځکه چې دوی ټول دارومدار د قرآن سره. نن موږ تاسو مسلمانان اله العالمین په موږ باندې رحم وکړي. او دلته اوس الله جل وعلا وایي چې په دوی باندې د عبادت ښکاره و، سیماهم فی وجوههم. الله وایي د دوی په مخونو کې نښې وې، په تندیو کې، من اثر السجود، له اثر د څه شي؟ موږ تاسو سره راجع شو، بیا حمام کې ولاړو، دا بلیډو په لاس کې، یا د پیغمبر له سنت په ځان خلاص و. د دوی په مخونو کې نښې د څه شي وې؟ ځوانانو کې خبرې حقیقت کې خوا به نه بدوسئ، دا د دین خبرې دي، بدې به م انشاءالله را باندې نه لګېږي. او دا د ټیک ټاک زمریانو ته وایم، د ټیک ټاک زمریانو ته، یو خو دا د المؤمن دارالحفاظ زمریان دی، یو د بلې خوا والا دی، هغه نه ده، زمریان دی. په مخونو کې اثر د څه شي پیدا کړي؟ عبادت د رب العزت جل وعلا. والله العظیم یو خو دا نن زمانې کې دغه بعضې دغه بریلویانو یا دا بعضې خلق چې په دې سجده باندې پرېږدي، بیا د یو ورځ دغه تندی داسې سولوي لکه په عرب باندې چې دلته یو تور داغ پکې پیدا شي. دا الله نه کوي په دې قرآن کې. دا اثر د سجدې نه ده، د دوی مخونو ته څه به دې وکتل، د عبادت نور پکې ښکاري. او د موږ په مخونو د رب رحم وکړي، دا شنه شنه مخونه، دا ښه اثرات چې د کرکټو، د سپورټو، د نورو شیانو پکې پراته دي، په دې اثرونو د الله په موږ باندې رحم وکړي. نو الله وایي دوی چې دا عبادت کول، دا رکوع او سجده یې کوله، د څه شي دپاره؟ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د دوی په تندیو مخونو کې آثار د سجدو د عبادت د رب د پېژندلو. خدای ذوالجلال دې موږ تاسو په همدغسې قدر باندې روان کړي.